سرکش صاحب ستړي مسئ. تاسو ستړي مسئ. یاست؟ شکر دې مولا کرام دې. سرکش صاحب انبیا بهتر دي که امامان بهتر دي؟ سوای د خپل نبی نه بغیر کې نور ټول نه د امامان بهتر دي. فضیلت لري ورمن. شاباش. سرکش صاحب تر ابراهیم علیه الصلاة والسلام امامان بهتر دي؟ سورہ نبیان دي سوای د خپل نبی نه بغیر کې د ټول باره فضیلت لري. هم امامات باندې هم نبوت باندې د ټول نه امامات افضل دي. فضیلت زیات لري. دما سوال آسانه. ابراهیم علیه السلام بهتر ده که تاسو مهدی بهتر ده؟ امام علی علیه السلام بهتر دی. نه مهدی می درو خود المهدی دی تاسو دولسم امام مهدی هغه بهتر ده که ابراهیم علیه السلام؟ ما ته ویل کړم چې دا اول نه تر اخره پورې د سورې امامات دا د باندې فضیلت لري. نبیانو باندې سوای د مخبل نبینا اخري نبینا دا محمد او ال محمدي. ها ولي فضیلت لري په دې انبیا او باندې ولي فضیلت لري دا امامان؟ مختلف غادي لکه دغه د نبیان کوم دي د بعد کې خلک شوی دي دا کوم دي د امامات کوم دي دا پهله لکه پښتون پال کوم دي دا پهله خلک لري په دې. ها اوس مسلمانانو سرکش صاحب وایي چې دا دولس امامان تر ټولو انبیاو بهتر دي په دې خاطر چې دا امامان دي کنه؟ او په دې امامانو کې د نبوت مرتبه سته که نسته که یوازې د امامت مرتبه پکې سته؟ نبوت مرتبه بله دی د امامت مرتبه بله دی. یعنی د امامت مرتبه ورباندې ښه ده په نبوت باندې کنه؟ نه بله راغلي چې کومه دی اتھارټي کې کومه دا دی د نبوت مرتبه اوچاته دی بله راغلي خدای طرف نه. هغه مسنجر و د پروردګار. اوس دا دولس امامان انبیا دي؟ اولیاء دي د خدای. نه انبیا دي کنه؟ اولیاء دي اولیاء. یعنی نبیان نه دي؟ نه. شاباش. اوس ابراهیم علیه السلام هم نبی ده هم امام ده. هم نبی ده هم امام ده. اوس ابراهیم علیه السلام بهتر ده که علی رضی الله عنه بهتر ده؟ مولا علی المرتضی. تا ویل چې علی رضی الله عنه نبی نه ده؟ نه نبی نه دی. اوس په ابراهیم علیه السلام کې سرکش صاحب اوس په ابراهیم علیه السلام کې وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراهیم علیه السلام هم نبی ده هم رسول ده هم امام ده. علی رضی الله عنه یوه مرتبه لري چې امام ده او ابراهیم علیه السلام درې مرتبه لري چې هم نبی ده هم رسول ده هم امام ده. اوس ابراهیم علیه السلام بهتر ده که علی رضی الله عنه بهتر ده؟ مولا متکیا. ولی نو د نبی علیه الصلاة د ابراهیم علیه السلام خو دوه مرتبه ور باندې لوړې دي چې هم د نبوت هم د رسالت. مخصوص امامت کومه مخصوص و. خو ابراهیم علیه السلام خو همدغه مخصوص امامت هم لري. الله ورته وایي اني جاعلک للناس اماما. الله امام هم جوړ کړی و. اوس ابراهیم علیه السلام هم د نبوت مرتبه لري د رسالت هم لري د امامت هم لري او علی رضی الله عنه یوه مرتبه لري امامت ده. امام کوم دی د ابراهیم علیه السلام یو خاص امام د خلکو امام. د امام علی علیه السلام کوم امام دی دا د 18000 عالمین کوم دی دا د امام دی. هغه هیڅ دی هغه جنس دی څه څومره دی ورکه هغه ور علم متنشته دی خو د 18000 عالمین څه دی یعنی هغه نمونه څنګه متموت هم نه رسي کیږي چې دا مر ډیرو شنو عالمونو نه نه رسي د دې شی امام دی. یعنی د انسانانو امام د پیریانانو د پسونو د غواو د خنزیرانو د خرو د ټولو امام ده. مراد د خدای څه شي حل کړی دی هغه انس دی هغه جنس دی هغه څوک دی د دې امام څخه دی مولا امیر المؤمنین دی. دا وایي چې دا امامات اولیاء قبلوي او چې نه قبلوي څوک نه قبلي هغه خطا کړي او که چا قبول کړ د
دیو دا غاډه دا ګټه په ګټه دي. اوس ګوره دا اتل زره قوم تا یاد کړل، په دې اتل زره قوم کې خنزیران هم راځي، خنزیران هم امام ده. نو خنزیر یو ټیم کې کته لکه خدای تر مې تاسو خنزیر پیدا کړی، منافق ته یو پیدا کړی، یعنی خنزیر منافق نه خدای. ها اوس دغه تاسو وایي چې علي رضی الله عنه تر دې ټولو انبیا او بیا زه مسلمانانو څو داسې خبرې کوم چې د مسلمانانو ور باندې پوهه سي چې موږ په خبرو بیا باور وکړي. سرکش صاحب د زړه سره اوس تا ویل چې علي رضی الله عنه یا د 12 امامان تر ټولو انبیا او بهتر دي. کوم امام دا خبره درته کړي چې زه تر ټولو انبیا او بهتر یم؟ کوم امام دا خبره درته کړي؟ امام نوی کړي خدا موږ دا بهتر ګڼو. اول دا څه مو ته پهله دا غاو څه پهله کوم خدای حل کړی دی، غا د پروردگار غا د پیغمبر او د علی نور حل کړی دی. یعنی آدم نه او الله جل وعلا خو اول قلم کومه سجده یعنی کومه سجده سملایکو او دا غشوی وا دا یعنی غنځل خپل الله سره غوډه مولا دي. یعنی شیطان ته آدم علی السلام الله جل وعلا سکل آدم علی السلام پیدا کړل، بیا سوې سجده ورته وکړه. اوله سجده علی رضی الله ورته کړی ده چاته آدم علی السلام ته. آدم علیه السلام ته سجده مولا متکبر کې غوډه حیثیت نشته آدم علیه السلام. یعنی آدم علیه السلام دومره حیثیت نشته. آدم به سجده کوي مولا، آدم به سجده کوي مولا ته. آدم به سجده کوي مولا ته. آدم علیه السلام به سجده کوي مولا ته. تکبر د دې کې شیطان کړی دی، په څه شي واجب کړی دی؟ په څه شي واجب تکبر وجنه غواړم شي په څه پروردګار نه پټنه غواړي ته کټو نه یې غاټو نه په دې وجه نو ته څه ها تو ته کټو ته ځای حسابه ستاره ځان څنګه خپل ځلو سره جوړ کړ. وا بابل جانا دغه 2024 کال ته څو وخت پاتې ده؟ قاری صاحب محترم 2 میاشتې او یو ورځ. وزارت د کمپنۍ څخه خامخ کوي چې دغه اعلانات کوي. آدم علیه السلام ته پکار د سي سجده علی رضی الله عنه ته کړی وي او قرباني سم دي جوړ سره. قاری صاحب محترم په بخښنې سره دی وویل چې دغه د شیطان آدم علیه السلام سجده نه کړی، حضرت علی د سجدې نه ځان منکر سونه ځکه الله تعالی په حالت کا دي خبر د تاسو سوچي. یعنی علی رضی الله عنه ته شیطان سجده نه ده. یعنی خبره مولا پورا علي ما ورا لکه څه غلط ویډیو ورمنه جوړه څه خګور سرکش جان د زړه سره. اوس کدي تعالی کتاب نه دي تعالی امام نه صحیح روایت درته ثابت کړم چې امام وایي چې موږ بهتر نه یو، امام انبیا بهتر دي تر امامانو. بیا د امام خبره مني ورما خو ته پیله د آدم الله خبر وکړه چې آدم علیه السلام شیطان هم دی وجه رجیم شوی دی. زه پیله مخامخ آدم علیه السلام څنګه ته سجدا ونکړه پروردگار سره نور باندې نه هغه خبرې واورېدلې مو ته فضیلت خبره وکړه ما په نور حدیثونه نشته چې ډېر خبرې دي. اوس پوه هسو. اوس ګوره تا مخکې ویل وای د آدم علیه السلام هیڅ حیثیت نشته او په کار دا د آدم علیه السلام علی رضی الله عنه ته سجده کړې وای، مسلمانانو دا خبره واورېدله. اوس ما ته راځو ته د خپل امام منی کینه منی دی وجه ما ته خبره وکړه یو منټ خبره ما ولټه دی وجه نه ته ویل چې علی علیه السلام ورته سجده کړې و د سجده ورته اول کوله آدم ته ورته کوم مولا سجده ته نه کوي آدم ته آدم به سجده وکړي دی مولا ته وکړي مغه څه حیثیت دی آدم مولا مخ. یعنی آدم علیه السلام کوم حیثیت نه درلودل، علی رضی الله عنه حیثیت ډیر لري نه. مولا صرف کا سار سجدے کی گدی غا صرف رب ذل جلال ته چې گدی آدم څه حیثیت نشته دي کې. ښه سید دم خلق واوریدل. وس کدی تعالی کتاب نمی امام خبره دی اهل بیت خبره می درته خودله
چې امامان بهتر نه دي تر انبیاء بلکې انبیاء بهتر دي، بیا د امام دا خبره مني؟ آیات خو ما څه نشته که ته ما ته بیا لږ ټایم راکړې چې زه ته وښیم چې مؤمنان بهتر دي پوه شوې دي دغه نه د انبیاونه فضیلت لري. استغفر الله. ها اوس مؤمنان هم بهتر شو نوې اپډیټ راځي. اوس ګوره دا قرآن کریم کې الله جل وعلا وایي سرکش صاحب دا قرآن کریم خو منی که نه؟ جی دی قرآن عظیم شان کی الله جل وعلا وایي چې د ما هر نبی تر ټول عالم بهتر ده. الله په دې قرآن کې وایي. دا قرآني آیات منی؟ مو ولا نبی که نه؟ څه شی؟ د مو نبی ټول انبیاء وکلا فضلنا آدم علیه اوس دا قرآنی آیات خو دې را سره ومنل چې انبیا تر هر چا که امام ده که ولی ده که صحابي ده که ابوبکر ده که عمر ده که علي ده رضوان الله علیهم اجمعین. الله وایي دا ټول سورة الانعام کې که غواړې درته وښیم درته وبیښیم. اوس راځو دې ځای ته دا د تا عقیدې ته شیخ مفید صاحب دې پېژنې د تاسو د 12 امامه و د سر سړی د شیخ مفید دا خو به پېژنې؟ نه پېژنم نو خبره وکړه خیر دی. دا شیخ مفید صاحب وای کچا امام د نبوت مرتبه ته ورسول دا وای کافر ده او مسلمان نه ده. دا تو کوم څه دا تاسو کومه اوس عقیده لري؟ اوس ګوره یو دقیقه مو چې نبوت نه دی رسولي نو تر نبوت بهتر ګڼي دی الله بندگانو دا د څوړ رسولي ته د خپل ټول انبیا خاو الله دې مونږ نه ورکړي د نبی الله دې مونږ نه ورکړي نبوت نه بهتر ګڼلې دي. خو خلاص سو خبر نو تر نبوت څخه بهتر سول اې دی الله بنده تر نبوت څخه بهتر سول نو خو مرتبه هم دا د ادم نبی نو نو خلاص تاسو وایي عادت تر علي رضی تر ادم علیه السلام بهتر ده. ما ته ویل څه پهلا ټول دې چې کوم ځای کې هغه نبوت دی نبوت خدای پهلا راستول دي بیا ورپسې امامت دی. خو سیده خو ما مخکې درته ویل چې الله اول اوس یو دقیقه اوس آیا یو څوک چې نبی نه وي هغه امام جوړېدلی شي؟ څوک چې نبی نه وي هغه امام جوړېدلی شي؟ ولې نه؟ څوک وایي؟ علي خو مولا خو نبی نه و امام جوړ دی. څوک وایي چې دا جوړېدلی شي؟ حضرت محمد مصطفى صلی الله علیه وسلم. چیرې ویلي دي؟ قدر خو واقعیت دي مشهور واقعیت دي بار بار تکرار کوله پیدا نه کوي ولې څه وسته مننه قدر خو واقعا غوږی کې خو نه دي امامت خبر است نه دي خلافت خبر سو دي الله بندگانو بیا په غي کې خو دي علي رضی الله خبر راغلی ده دای دي علي رضی الله دای ول لحظات د یول امامان دي نور لکو مکړل پکې وګورئ ته خپل د کتابونو وڅا یا خپل د اهل سنت کتابونو وڅا دغه د کوم ټول خلیفات کوم راغلي دي شوفتي وسرکشه والله كدفع عقيدة دي في كلهم بس وقوني زدت تقبل كتاب قرأ هذه زي مسلمانان وتاسي غوكسي امام ابو جعفر عليه السلام قاری صاحب اوله اشاره کوي تاسو د لایف سم د سره خوندور کې ماشاءالله تاسو کسان یاستئ د لایف سم در سره خوندور کې ټول مؤمنان زر کوي قاری صاحب محترم یو کس په کته کم ستا غبل اکاونټ پر واخلم څنګه د خوغه یو کس کوس کړی ستاسو د لایف سم خوندور کې د سره علي الله تاسو ټول تاج عظیم در کې کوشش وکړئ د لایف سم د سره د سفاریو کې وګرځو هر ان شاء الله ګوري یا مسلمانانو دا دی بازي ملګرو اخلاص ده الله دې دوی اخلاص قبول کړي نو ان شاء الله دا زرو ته بلای فرسیږي یو ځل بیا دې ژوند درد کوي دوی دا څو ورځې په ګروپونو کې یو بل تزيدي ورکول سي د اکاونټ او د لایف نور لمین زي خو الحمدلله نن بیرته که خدای کې ویل دي مؤمنانو دي اخلاص او دي صداقت الله مو راته سر لوړي کړه خې پورته کړی دي خلکو والله زړه ور باندې درديږي په خدای قسم زړه ور باندې درديږي تاسو وګورئ دوستانو مسلمانانو دې ځای ته وګورئ
سرکش لکنه تی بند که سرکش صاحب مایک دی بند کړه مایک دی بند کړه دوستانو دا مرآة العقول له سرکش ورته وګوره د تا کتاب د مرآة العقول فی شرح اخبار للرسول علامه مجلسی دې دوم جلد دې 200 صفحه ده تاسو اوس ګورئ چې د اوس اهل بیت منی کینه منی د امام منی کینه منی ټول غوښسي دا روایت څوم لمبر ده 5 لمبر روایت ده وګوره 5 لمبر روایت وما ابا جعفر علیه السلام ته ویل فأتيته فقال لي يا أبا جعفر ما تقول دا 5 لمبر روایت تاسو وګورئ سشيدا موثق كالصحيح الحديث الخامس 5 لمبر روایت موثق كالصحيح دا روایت ډیر لوی ده د دې کتاب او یایم صفحه ده د دې کتاب نه او یایم صفحه ته زو په دې نه او یایم صفحه کې مسلمانانو وګوري دا په سر روان ده قال فقال لي يا ابا جعفر كنت اجلس مع ابي دا رازي ویدلته بیا دا راوی وایي ثم قلت وما ورته ویل جعلت فداك ترتان قربان سم لتان قربان سم انتم افضل تاسو بهتر یاس ام دا بلی صفحه ترازو انتم افضل ام الانبیاء یا انبیاء بهتر دی قال و امام رتویل بل الانبیاء مسلمانانو غوکسی بل الانبیاء امام اهل بیت وایس انبیاء بهتر دی او دا وایس نه امامان بهتر دی تاسو راسي تر ټولو جالبه خبره هغه د څه شي ده هغه د دې کتاب ده یو دقیقه تصحيح الاعتقادات الاماميه د دې سرکش د عقائد کتاب ده شیخ مفید وګور شیخ مفید د دې اول جل یو درسمه صفحه کې سوای وای والغلاة من المتظاهرين بالاسلام دا سرکش خي وای دغه هغه غالیان چې دوی په نامو مسلمانان دي هم الذين نسبوا دوی هغه کسان دي چې امیر المؤمنین والائمه من ذریته د دې امامانو نسبت وای دوی ته هغه نسبت ورکړی چې هغه د الوهیت ده یعنی د الله جل وعلا د الوهیت والنبوه او د نبوت درجه ورکړی ده بیا دې څه وایي په اخر کې دا شیخ مفید وای وهم ضلال دا خلق وای گمراه دي کفار او کفار دي ورته وګوره کفار دې ځای کې وګوره قاری صاحب هم صحیح ښکاري اسمین صحیح ښکاري مونږ ته ورته دی فلاړ اوس صحیح مهرباني د خالق اواز می صدر مخکې دی و سره د کفار چې دی ویل دغه ته دی اواز سره بند نور صحیح مو اورید رسو ګوریا شیخ مفید سوای دغه کسان چې امامانی دی نبوت مرتبه ته رسول دي دی نبوت نه لوړ کړی دي یا له نبوت نه بهتر غني دا خلق وهم ضلال دا وای گمراه دي کفار او کفار دي دا د تا شیخ مفید اول جل یو دیرسمه صفحه او تصحيح الاعتقادات الاماميه وسني په دې سړي کې سوای د تا لو یا مرجع د لو امام په مذهب کې دي دا هغه درته کافر وای څوک د عقیده لري دا وای کافر ده او د تا د امام خبره می درته ښکارا کړ چې پښتنه جنی وسګور د ما کتابوم نه ده یعنی سنت والجماعت د امامانو کتابوم نه ده د تا د امام خبره ده ته سوای ابو جعفر علی السلام ویرته ویل چې پښتنه مجنی وکړه چې ته بهتر یې او کا امامان بهتر دي او کا انبیاء وای درته وسی بلکې انبیاء بهتر دي امامان بهتر نه دي اهل بیت خبر قران وای انبیاء بهتر دي تا امام اهل بیت وای انبیاء بهتر دي تا امام شیخ مفید وای کڅوک د عقیده ولرسي امامان تر انبیاء بهتر وګني دا وای ضال گمراه او کافر ده اوس دی اوغه خبره دی قران او د اهل بیت خبره ومنو او کدی تا د خېټ خبره ومنو چې توای سي امامان بهتر دي مهرباني وکړه سرکش مایک اخلاص کا انبیاء کې د یو نبی یو د سینما وخت د وی تیرا دا هیله دا بهتر غني څنګه باندې خبره شروع یا څو ردی ټول والا
د سوچو کې سوای د مو خپل نبی نه بغیر کې والد تدخل محمدیون سوای د خپل نبی نه بغیر کې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یو دینه بغیر ډیر شور د در سره دا غږ د لیک سم کړ ډیر شور د دا وای بغیر در یو نبی نه رسول الله سلام نه بغیر تاسو مونږ ته د یو نبی نوم وخیسته چې هغه بهتري د امامانو چې په هغه سره بحث وکم ودی الله بنده ټول انبیا یو څه کوي یو لکه څلور زره انبیا سي دي دا تر ټولو اهل بیتو بهتر دي اوس به بل امام خبره دي امام نه مني ودی الله بنده یو حدیث د فضیلت بیانوم یو حدیث اوس یو خبره یو د تا د کتاب امام ابا جعفر علیه السلام خو به منی کوي نه مني امام دی منی کوي نه مني د تا کتاب د پښتنه جنی وسوسه تاسي امامان بهتر دي که انبیا هغه ورته وایي بل الانبیا بلکې انبیا وایي بهتر دي اوس خبره وره ما تطویل سوره انبیا دي انبیا کې فضیلت باندې مولا امیر المؤمنین دغه اولاد دولسه موضوع دا فضیلت کی ونه اوچاتی مثلا څنګه یا علی مثلا غرق نسی دی امام خبره دی معنی کوي نه معنی هغه وایي چې انبیا تر موږ بهتر دي هغه متطفل ویلو چې را پوښ د نبوت الله کوم عطا دې کوم متغاده دا هغه په بل راستوي اوچاته دي مثلا کې نشته دي وسرکشه بس بیا خپل کوم پرېږدو چې موږ مختلف وکړي نه صبر خو وکړه زه دا یو خبره عقلي خبره ته د ترازم نقلي خو امام مدنه مني خپل امام دې نه مني امام دې درته وایي چې انبیا بهتر دي نه مني اوس زه درته وایم قرآن عظیم شان د انبیاو له قصو نه ډک ده سورة الانبیا موږ په قرآن کې لرو سورة الاهل بیت ولنست یو سورة ابراهیم لرو سورة یوسف لرو داسې نور سورتونه لرو په قرآن عظیم شان کې د موسی علیه السلام قصه لرو د عیسی علیه السلام قصه لرو د ابراهیم علیه السلام لرو د نوح علیه السلام لرو د داود علیه السلام لرو د یوسف علیه السلام لرو د یعقوب علیه السلام لرو همداسې د کوم نبی ده له نوح علیه السلام نه راواخله دا ټول انبیا په قرآن کې د 25 شپږ انبیاو قصې راغلي دي د انبیاو په نامه صورت راغلی ده وغیره دا دولس امامان سي بهتر دي د یو نوم ولې په قرآن کې را راغلی مهرباني هغه متطفل ویلو شیطان سجدا ورنکا پروردگار ونه پوښتنه وکړه زه تاویل سجدا ورنکا د خپل دوه لاسو سره جوړ ک آیا ته کټو خلکو نه آیا ته کټو نه اوچاتو نه اوچات څوک دې ځکه څنګه سجدا نه وکړي سرکش اوس د دې پښتنې د سجدې سره څه ته دا جواب ته ولې عمر جان ودی رسا دا پښتنه واجه نه ده دا پښتنه ځکه کوله چې دا مولا سره کینه لري بغض لري او کنه لري و سرکش و قربان لسان قرآن بهترین کتاب ده کنه ده قرآن بهترین کتاب ده کنه ده ها بشک صح لاره کې صاحب بالکل څه شک نشته په قرآن کې د بهترینو انسانانو قصې او صفات راځي او کنه راځي بالکل راځي اوس د انبیاو قصې په قرآن کې راغلي دي سورتونه راغلي دي په قرآن کې د دې ټول واقعات راغلي په قرآن کې د دې دولسو امامانو یوازې یو نوم راوخی په قرآن کې چې بیا وایو چې دا امامان اشاره درکړي دي په اشاره درکړي دي مثلا اندازې کې تا عالم څوک دی څه خدای دې ته غاټو نه پوښي ځکه چې دا د دولس امامانو ته پښترپا کو اشاره ورته اشاره بهتره ده او که په صراحت سره ویل دي الله بهتر دي سدا بهتر ده ورا پروردگار کا د واقعیات دا ورکه لیکله دا قرآن نو سم لکه ډیر یعنی چوبه دې سټډي نه کوله یعنی تلاوت به نه کول دا زوره غټ کتاب یعنی نه ختمي ځون کې کتاب ودا صحیح دی پروردگار ما سوال آسان ستوس یو بل غرته منډي وهي الله دې هدایت در نصیب کی الله دې مسلمان کړه الله دې د اهل بیت په حقيقي لار روان کړه د اهل بیت قول مسلمانانو ورته خیمه سي اهل بیت وایي سي انبیا بهتر دي دا نه مانی
قرآن وايي الله جل وعلا وايي انبیاء بهتر دي دا نه مني. اوس مې اسانه سوال جنی کړی ده. الله جل وعلا څه وايي؟ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. الله جل وعلا دي انبياء په صراحت سره سدادي ما نبي ده مخلصه صادقه رښتونه ټولو انبياء سره. الله جل وعلا وايي امداس نور زاينو کې دي انبياء. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه ټولو انبياء واقعات په قران کې. الله وايي وكلا فضلنا على العالمين. ما دا ټول انبياء او ټول عالم بهتر ګرځولي دا نه مني. وس علي رضي الله عنه تر آدم عليه السلام بهتر ده. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. آدم عليه السلام خليفة ده إمام ده نبي ده وإنا علي رضي الله عنه بهتر ده. ودي الله بنده آدم عليه السلام قرآن کی بار بار الله دي ذکر كي. وز دي علي رضي الله عنه يو نم په قرآن کی نسته. دي دولسو إمامانو يو نم په قرآن کی. دي الله بنده په قرآن کی دي مچر نم راغلی ده. په قرآن کې دی غوا په نامه صورت راغلی، دی موچی په نامه صورت راغلی، همداسې دی نم مګتانه په صورت نوم قرآن کې راغلی. د اهل بیت څخه بهتر دي تر انبیاو. قرآن له انبیاو ډک ده. اهل بیت بهتر دي تر ټولو انبیاو. ولی ذکر قرآن کې نسته. دی الله بنده دی ما په سوال که بیا یو ساعت تفصیل درکړم، مهرباني وکړه. ټول د اهل بیتو سورۃ ذکر دی ټول اشارو کې راغلی دی. دا وخت یاوی راوخه یاوی راوخه ما خو ته دا یو کوي واقعیا ورته وخلت لکه کچېره ته ځو پي ولې ته قرآن هدایت چا د بارا متکیونه د بارا څنګه متکیوي صحیح دیګه اخو دي ټول مؤمنان هدى للمتقين. رب العالمين جل وعلا قرآن کی سوای شي دي ټول متقینو دي پاره هدایت ده. ما مخي الحمد لله ابابل جان مخي شیخ طاهر سیف جانان جان بابا عبدالرحمن سیف دغه نور ملګری مسلمانان عمر جان دغه رسول جان محمد رسول جان دا ټول مؤمنان مسلمانان الله جل وعلا خي. دا الله بنده دا خو عامه خبره ده. ګوره دی یو چا په فضیلت باندې وس ګوره فضیلت آدم علیه السلام سره دا فضیلت نشته څنګه جنت او جهنم راکې یا بل ډېر فضیلت مولا امیر المؤمنین دي څنګه آدم دا ډېر لوړ دي ډېر لوړ دي دي کله واجبه د دې د بابا راځي فضیلت لري. یو منټ قاری صاحب دی وایي چې آدم علیه السلام سره دا فضیلت نشته چې جنت او دوزخ وویشي، خو اما د حضرت علی سره دا فضیلت په دې باره کې لږ پوښتنه ځینې وکړه. ودا خو دوی ایمان د علي رضی الله عنه جنت تقسیموي او جهنم تقسیموي نه د دوی ایمان. د آدم بچی کوم دي حابیل او قابیل غسر دا توجیه نشته د جنت سرداران دي، لیکن مولا امیر المؤمنین بچی کوم دي د جنت سرداران دي. ها بس په دې بهتر شو انبیاو خدای مسلمانانو دا ځایم آواز میسته او کاری آواز نشته دا ځایم درته معلوم سول دی خلقو له اهل بیت مو سنکار وکړه په خپل خېټې پسې روان دي، په خپل نفسي خواهشاتو پسې روان دي. قرآن دوی نه مني. مفید هم ډی تا کو قاری صاحب هو شیخ مفید بلکې شیخ مفید هم دې سرکش ته کافر ویل. خیر دې وخه خیر دې فضیلت او خیر دې ټول انبیاء او فضیلت خیر څنګه دې ایمان غوړه وي کته تا تور دې ور سره وي څنګه زموږ امامانو غوړه وي وخه امامان دي انسانانو بشک سره
په دې عالم کې وو، په دې دنیا کې وو. او په دې دنیا کې الله جل وعلا وي وكلا فضلنا وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا. الله وي دا هر نبي ما بهتر کړی د فضلنا، ما وي بهتر کړی على العالمين، په ټول عالم باندې، یعنی په انبیاءو، په انسانانو، څه عالم ګوریا دا ټول مخلوقات دی رب العالمین جل وعلا، یوازې له رب نه پرته، یوازې له الله نه پرته انبیاء په ټول مخلوق دی الله باندې بهتر دي. الله قرآن کې وایي په ټول مخلوق. دا که تاسې علي رضی الله الله مخلوق نه منئ خو بیله خبره ده، او یا که تاسې دا 12 امامان په دې عالم کې نه ګڼئ خو بیله خبره ده، او که تاسې چیرې دغه انبیاء دا 12 امامان تر الله بهتر ګڼئ بیا خو بیله خبره ده. لیکن اوس الله وایي چې فضلنا، دا وایي ما په ټول عالم بهتر ګرځولي دي. کاری صاحب صرف دوه لامونه وو چې یو خدای خپل خلیفہ خدای ځمکې ته راوستول، صحیح شو، او یو ملایکې وي، فرشتې وي، یعنی خلیفہ چې کوم راستول غیر مدغنه مقدم ک پاسه ک ورته کوڅه سار به سجود شو، هغه کې یو مخلوق د سیوه څنګه عالین و. کاری صاحب څه حق بیان کړه؟ یو دقیقه صبر لاورز بتاو مارګ الله دوه عالم پیدا کړل، یوې خلیفہ جوړ کړل آدم علیه السلام، او بلی ملائکه، بلی څه شي، بلی ملائکه جوړ کړل. ملائکه بهتر، ملائکه یو دقیقه اوس د آدم علیه السلام ته چې ملائکه و سجده وکړله، آدم علیه السلام بهتر و که ملائکه؟ قرآن کې ذکر دی چې ای انسان که چیرې ساته خپل ځان وپېژنې ته به ملایکې نه بهتر وي. نه ما د آدم علیه السلام د انسان پوښتنه مې نه ده. سلام د دې کې بهتر دی، ولې چې ورته آډر وشو خدای تعالی نه تاسو دې ته سجده وکړو سوای د شیطان نه. ولې سجده ورته وکړه؟ ولې سجده ورته وکړه ملائکه او آدم علیه السلام ته ولې سجده وکړه؟ څنګه سره اتارټي زوروا دغه د خدای خلیفہ په خپل ځمکه باندې راستول په دې واجب. یعنی آدم علیه السلام خلیفہ و په ځمکه کې امام و کنه؟ واو. نو بیا دا څنګه امکان لري چې علي رضی الله عنه نه نبی ده او نه دی الله له طرفه خلیفہ ده، او په داسې یو چا دی بهتر سي چې هغه دی الله له طرفه هم خلیفہ ده او هم امام ده او هم نبی ده. د ذکر دا مولا علی د نور څخه دی نور زه خدای دې کوم نمونه خلو د جنت له ولا او په کوم نمونه باندې وسرکه الله كان آدم عليه السلام ته الله جل وعلا ویل د دماغ خلیفہ په ځمکه کې کنه، او د خلیفہ راستول دی. ها علي رضی الله ته چیرې په قران کې الله ویل چې ته خلیفہ او امام یې؟ پیغمبر ته حکم شوی دی. پیغمبر ته حکم شوی دی. پیغمبر ته چیرې حکم شوی دی؟ بلغ ما انزل اليك من ربك. دا آیات سم آیات دروغ باندې ما وایي، اسې د آیاتو ته مو ورځه. ښه آلته خو وایې دا اوس ګوره ته سوال ته وایې پیغمبر ته حکم شوی، بیا بیرته آیات ته منډه واخلې. څنګه حکم ورته شوی؟ اے نبی د خدای زما پیغمبر اصل کچیر ساته مو ته دا پیغامونه ته مو رسالت پر هیڅ ونه. ښه هغه د څه شي پیغامو؟ پیغام د مولا ولایت اعلان و، مولایت اعلان. مولا علي رضی الله عنه ولي نبي عليه السلام وفات شو، ولي دا خلق وصحابه وتونويل زدي الله له طرفه مولا وخليفه وامام يم، ولي دي الله خلافت پرې خودل ابو بکر ته پرې خودل. هغه ماته تبل جبراني وخت ډاریدل، یعنی په لمرګ نه ډاریدل. څوک ډاریدل؟ نو ولي ابو بکر عمر ته دي الله حکم پرې خودل. دي ګوره تاسو اوس دې علي رضی الله عنه خپل حدیث خپل مولا حدیث قولو نه مل دغدير هم ولا وقته. علي رضی الله عنه خو بدي الله حکم منلی و، علي رضی الله بدي الله حکم منلی و، سيدي
نبی علیه السلام د الله رسول وو کنو د الله جل وعلا د قرآن او دین خلقو ته ورسول په پوره معنا یې ورسول نه له چا بیریدلی نه له چا ډارېدلی دا نبی علیه السلام ته چې الله حکم وکړل چې علي رضی الله عنه خلیفه او امام ده د علي رضی الله عنه د الله دا خبره ولي ونه منله ولې د ابوبکر په مخ کې ونه درېدل چې ابوبکر زه امام او خلیفه یم د الله له طرفه جوړ سوی امام او خلیفه یم تا ته حق نشته ولي کله چې د مولا کله د رحلات وخت شو دي خلکو اجرې ته لړو سکیفه ساده څومره دی ور خپل جرګه چلسته یعنی د دې طریقې سره دی جبران هغه صحابه او د علي رضی الله عنه درخه علي رضی الله هو اللي جنگ ور سره ونه کړل علي رضی الله هو اللي دی الله حکم ولي ونه منل علي رضی الله هو اللي دی نبی عليه السلام حکم ولي ونه منل مولا طرف نو دا حکومت مو د بعد مت جنگ نه کوي یعنی د الله حکم بنه مني د الله حکم بنه مني د خدای د رسول خبره د خدای خبره ده خو سیده د علي رضی الله عنه چې الله ورته ویل فإن لم تفعل فما بلغت رسالتك د علي رضی الله خلافت ونه رسول ته نبوت نه درسولای د الله له طرف علي رضی الله كان امام و خلیفه وکانه اقرار ولایت خو دینه او ټول نه خاطر شوی وکم دی خو ته اقرار کړو وایم علي رضی الله دی الله له طرف كان امام او خلیفه جوړ سوی وکانه بشک علي رضی الله عنه دی الله دی حکم عملی کول ولی پری خودل ولی په خپل کور کې قرار کې نسل او ابو بکر او عمر پری خودل دی خلافت او امامت ورته پری خودل دی الله حکم یې ونه منل دی اصلا دی الله خبره منله نه صرف مخه هغه خو نه منله فرض مثال هغه نه منله دا علي رضی الله دی الله خبره ولی نه منله نو هغه خبره منلې دي هغه چې الله د امامت ولایت قبول کړو شروع نه تر اخره پورې یو کس راوخه یو کس چې علي رضی الله ته دی ویلي چې تل نبی علیه السلام نو روسه امام او خلیفه هغه صحابه نه راوخه چې اتیمنی ابو ذر سلمان فارسی مقداد فاطمه رضی الله عنها رتوخه لحسن او حسین رتوخه نبی علیه السلام فارس او علي رضی الله ته ویلي چې امام او خلیفه مهرباني وکړه کله ټول نه ته احد وختل شي ټول نه کله د غدير هم ټول موجود او اخري خبره بس هغه دغه زي تراسه دا دومره شین د بيد خو نه په خپل خبره کوي فارس محترم دا خو په دغه باندې نه پیږي په دلایل باندې نه پیږي د نه صرف دا پښتنه او چې حضرت علي هم د آدم علیه السلام په اولادونو کې راځي او کنه یا آدم علیه السلام نو اولادونو خو ل فرج نه دي زنانه او پیدا کیږي دي امامان له کوناټي پیدا کیږي کاری صاحب امامان له شرم نه پیدا کیږي کاری صاحب ته د خپل ځای ورکړي ته د ماویا والا کاسیم د غوي او ماویا والا کوم دی کته د مولا امیر المؤمنین نه کوي حمایت نه کوي بلکې ګستاخی کوي او ونیسه ویاړم په دې چې د معاویه رضی الله بچایم ویاړم په دې چې د معاویه رضی الله منون کیم ویاړم په دې چې د علي حیدر رضی الله عنه بچي منون کیم په دې ویاړم ودې لا بنده اوس دا تاسو دلته سره یو ځای بل ځای ته نه دی ما په خبره پوهیږي جاهل انسان زرتم یو دلیل راکړه قران کې د اهل بیت ذکر نشته دی یو امام ذکر نشته یو لفظ نه راغلی او قران د انبیاء نه ډک ده د انبیاء له قصو نه ډک وینه دا کتر دی امام نامي خبره درته یو ورته بیبي ورغلی د حدیث ورته بیان کړی دی څه شي یو بیبي به د کور ته دا خلکو ته د حدیث به بیانول ته آیا تاسو موجوده وکړو د پیغمبر د حدیث دا بیانول ته څوک وایي کوم کتاب کې راغلی کتابونه ورته خپل ولټه کتابونه په خپل ولټو ځان وځي چې کله مې متعاو کړ ان شاء الله کتابونه په لټوم مخه یو سوال تاسو نه کوم وقت یې زموږ د حیدر بچیانو موږ حمایت کوو دا کتم د کېدل شي ته د کله ماویا حمایت کوي ته د نور حمایت کوي غږ بیا د مولا حمایت نه کوي سید په واجب څه اوس کې زه تاسو سره دښمنی کوم دا تاسو کوم مرګري زموږ دوستي کوي نه کوي خاوس غوكس يعني غوكس سركش سب يعني كتسوك لعلي رضي الله كتسوك معاوية سر مني يا معاوية سر بيعات كوي يا امير مني نو دادي علي رضي الله منون كينا دا كان
بهشک نه دی دا چال کوي دا دروغ یې منافقت کوي صبر ماشاءالله سرکش صاحب نن امام حسن علیه السلام ډی تکړل څه شي تکړل ډی تکړل امام حسن علیه السلام معاویه منلی ده بیعت ور سره کړی ده او ویلی دي چې د معاویه تر ټولو شی تر ده خلافت دي مسلمانانو تبلیغ ده دا دی بل دز مبارک امام حسن علیه السلام تکبیر الله په आवाज نعره تکبیر حیدر الله اکبر ولله نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد دا هغه مشرک دی چې په تکبیر کې دی یا علی ناری وای دا هغه مشرک دی بیا تاسو مولا سره کینا دی الله اکبر ولله الحمد یو دقیقه صبر سرکشه دې زړه سره سرکش حسن علیه السلام معاویه منلی ده هغه علی رضی الله عنه منل کې نه منل حسن علیه السلام علی رضی الله عنه منل کې نه منل اولاد دی ماویه سره کوم راکړی ماویه سره څه کړی و دی الله بنده نه پیغام کوم بنګ دي څه خېلې دي تا ویل چې علی رضی الله عنه هغه څوک نه مني چې هغه معاویه منلی وي اوس امام حسن علیه السلام معاویه منلی ده آیا هغه علی رضی الله عنه نه مني غته خو مولا امیر المؤمنین نامل جاشم له د ابوبکر د سند دی عمر د سند دی خپل حکومتونه کړی دي دا زو صورت وایم دا ظالم مستقیم زولي خلاصي زت صورت وایم دای په کوم غار نه نوځي حسن علیه السلام معاویه منلی ده بیعت ور سره کړی ده لکه له څو کتابونه د ثابت شي علي رضی الله عنه حسن علیه السلام ثابت کیږي صرف سولې کړی دی ورسره سولې کړی ده کنه د مسلمانانو خلافت یو تسوالې دا سولې سې کوله دا سولې سې کړي ښه کاری کړي کې غلط کار کړی ده بهتر کار کړی ده مولانا ملا جاشم الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر ولله نعره تکبیر الله اکبر ولله نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد کاری صاحب شفیع الله مومن زنده باد آواز مرانه کاری صاحب شفیع الله مومن زنده باد قاری صاحب محترم نن دی هغه بڑا زین راو باسه چې ټول عمر دوی خپل په عقیدو خپل په کتابونه هم منکر او هغه شان د زین راو باسه چې ټول عمر دوی متکړه هغه نن ټول زین راو باسه قسم په بالله سهار به ان شاء الله ملګرو دا په پاریو کې درته ګرځوم او زړه د خلاص منافق سړی به بیان نه شرعي چې دا ټول دنیا ته د دوی هغه خباثت او هغه رذالت او هغه منافقت چې مونږ همیشه وایي چې دوی نبیان نه مني دوی امامان تر نبیانو بهتره ګڼي دا د خپل په خورنه نه اقرار وکړي پرونی غاګانو اقرار کړو نن دې د غاګانو نه ذاکرونو اقرار وکړ تاسو د زړه د خلاص مؤمن سره به دا ټول بیا بنشروي قربان مسلم عبدالکریم جان دې زړه سره ګوري دوستانو حسن علیه السلام ښه کار کړی ګوري حسن علیه السلام امام د دوی په مذهب کې معصوم ده منصوص من الله ده نو معصوم امام سی یو کار وکړي نو هغه دی الله په خوخه غمکاری کړی امیر المؤمنین معاویه رضی الله عنه دی الله او دی معصوم امام او دی منصوص امام لخوانه بیعت مرسره وسو صلح مرسره وکړه او خکاری وکړه نو معاویه رضی الله عنه هم دی الله له طرف امیر المؤمنین او هم دی اهل بیت دی امام له طرف امیر المؤمنین الله اکبر قاری صاحب دا بل هغه وسراغ زړه سوزي هغه ګډ مارنینګ والا لګ راپورته کا اوس بیا زاري کی یو خبره ما درته وکړه عبدالکریم جان تا راته ویل د ما کمره خلاصه کی تا ویل سیدی دی علی رضی آدم علی السلام اولاده ده کنه ده اوس به زه درته وخیم د ما کمره خلاصه کړی خلاص د قرص محترم به دې د دولت امامان لکم زاینو پیدا سوي دي لکم وزاینونه الكشكول العالم البارع الشيخ يوسف ما تختار معلومي دراسي وګوریا في حمل الائمه عليهم السلام پس بدرت معلومي دي کتاب دریم جلد نو نسمه صفحه کا وګوریا دي زيت تاسي وګوري ارسب کله ګرا زوم کې نور بم خاص تخکارسي
وسیسو و صحیح شو. ګورې دې ځای ته امامان چې حمل کېږي کله د مور په نس کې دا روایت راځي عن الامام ابي محمد الحسن بن علي العسكري في حديث مولد القائم في كلامه تاش رزي وقوريا ولا نخرج من الارحام قوري ان معاشر الاوصياء مغ امامان اوصياء يعني وصيه واي مغ بالناس كي نحمل كيغو والناس كي نحمل كيغو خو مغ جنوبك وبغلوك حمل كيغو ولا نخرج او نراوزو من الارحام الى شرمغانا انما نخرج من الفخذ الايمن موږ لخي طرف د خي طرف کوناټي نه راوځو بیا د بي ډېر مافي من امهاتنا د خپل میندونه وسو ګوریا یعنی د تاسو د پرب قسم وي د الله جل وعلا سنت څنګه دي الله چې دا ټول ادم علی السلام له حوا بي نه بغیر دا ټول انسانان چې پیدا شوي دي ولی وای موږ له دین نه پیدا کیږو ځکه چې وای لا فرجنا وای وینه او ګندګي راوځي رسول الله صلی الله علیه وسلم لکم زینه پیدا شوی ده د مور لري حمله پیدا شوی کنه بالکل ټول انبیا د مور لري حمله پیدا شوی دي دوی وای د موږ امامان ځکه بهتر دي چې دا لري حمله نه پیدا کیږي او امدغه ځکه دوی امامان تر نبی علی السلام بهتر ګڼي امدغه ځکه دوی اس دروغ وای دوی اسی دروغ وای سوای امامان یوازې په نبی علی السلام بهتر نه دي نور په ټولو انبیاو بهتر دي خو دې روایت ته یوګره بیا دوی دلته وایم وای ولی امامان لري حمله نه پیدا کیږي بغل لورانه نه پیدا کیږي وای په دې خاطر سي دا دوی افضلیت دي ګندګي له ځای نه راوځي نو نبی علی صلوات والسلام لکم ځای نه پیدا سوی لمور ببینه د حرمنا لري حمله پیدا سوی ده بالکل لا فرج نه د خپل مور ببینه پیدا سوی ده رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نو نبی علی السلام د ګندګي له ځای نه راوتلی ده او د دوی امامان لبل زيناس بل سوري دي فاطمه رضي عنها توهين سبكاوي توغوري يعني دي فاطمه رضي الله عنها وس حسن عليه السلام دي فاطمه رضي عنها وطبيعي لا رنده پیدا سوي لو راننا پیدا سوي ده استغفر الله دي صلاتي ته حیران پاتم داسې څه به مامي مجبوروي چې داسې څه درته ښکاره کړم دي تاسو به د خولې خون خرابي دا وسو ګوري يعني دي فاطمه رضي الله عنها په دې ورانه کې حسن عليه السلام په حمل باندې ویا د دولس امامان دي خپل میندو د غزاینه په سراوتل یم ده استغفر الله په همدې روایت کې دوی د دولس امامان وسوزلت یو سوال کوم په دې ځای کې تاسو خرته متوجي سي عبد الکریم جان اوس کنه دغه امامان خو لورانه نه راوتل دي پاک د کنه ګندګي پکې نس عمره دغه لکټه په بخنی سره ها اوس په امدغه ځکه سوال دلته دا د سې دې په دې کتاب کې راغلي دي چې ان معاشر الاوصياء موږ دولس امامان د مور په نس کې نه حمل کیږو بلکې په بغلو کې حمل کیږو او موږ لري حمل نه راوځو او موږ لورانه نه راوځو ها دی لورانه نه راوتلی کنه یو څوک چې له پاک ځای نه پیدا سي او یو څوک له ناپاک ځای نه پیدا سي دغه له پاک ځای نه پیدا سي کنه دا بهتر دي کنه بالکل قرسم د دې د دولس امامان تر نبی علی السلام هم بهتر دي استغفر الله ولی ځکه نبی علی السلام له ناپاک ځای نه پیدا سوی ده چې هغه د مور رحم ده خو د دوی امامان د مور له رحم نه دي پیدا سوي ځکه هغه ګنده و د مور رحم نه هغوی له ورانه نه پیدا سوي دي په دې ورانه کې به د دوی یو بل سوری و د امامانو د میندو د دې نوې سوري نه به نو دا کوروالی به چیرې کول دي د امامانو پلرونو دې ته زه حیران پاتې یم دوی قاري صاحب محترم خو دوی خو وایي چې ابو مواد ویله کنه چې دغه د طرف نه لا بأس د شا طرف نه اوس هغه خو خیر خو هغه هم د ګندګي ځای ده کنه خو دا رحم هم دی وې زنانه د ګندګي ځای ده نو دا امامانو دریم سوري په دې زنانه و کې اوس له بغل له طرف نه به کوروالی ورسره کول استغفر الله نو یو څوک چې په بغل کې حمل کیږي یو څوک چې له بغل لورانه نه پیدا کیږي نو خو معلومه خبر د سې دې په دې بغل په دې ورانه کې سوري وو معلومدار خبره دوی چې همدا قول کوي نو معلومدار خبره ده دا نه وي د 2020 نه وي اډوانس کې اپډیټ واخلي او دا خبره هم په شواري د دې بوي چې د فاطمه رضی الله عنها په شان کې تا دا خبره ولي وکړه کیمره می خلاص کړی دا د قرش
او دلته یو بل خبرم پسې درته وکړم. دی وایي چې د ام کلثوم د علي رضی الله عنه لور، دا وایي د علي رضی الله عنه لور نه وه، دا وایي د ابوبکر صدیق لور وکنه. اوس وګورئ په همدغه ځای کې اوس په همدغه صفحه کې څه پسې وایي فاطمه وایي حسن او حسین د دې له ښه بیادبي د ډېرو مافي ښې ورانه نه یا دغه کاپ چې په سر کې ده موږ پښتو کې بیا بل څه نوم ورته اخلو، وایي د دې له ښې ورانه نه پیدا شوې ده. وزینب ام کلثوم له چپ طرف نه او په فاطمه رضی الله عنها کې بیا دوه دغه و، دوه سوري وو په بغلو کې. العیاذ بالله، العیاذ بالله. دا وګورئ ښه درځم بابا که درځم بچه که درځم. اوس وګورئ وایي حسن او حسین شین خط ور باندې راوله قاري صاحب. نه دا کتاب ده، دا د دې کتاب همدغه کتاب ده، د دې کتاب دا صفحه ده، خط ور باندې نه راځي. اوس ګورئ دې ځای ته تاسې وګورئ، همدې ځای ته ولدت الحسن والحسين من فخذها الأيمن وزينب ام كلثوم من فخذها الأيسر. استغفر الله استغفر الله. څنګه قاري صاحب دلته بدن بل عجیبه خبره پسې درته وکړم. دا امامان لمني و نه دي پیدا سوي. دا نه د چی پیدا سوي قاري صاحب کړ. قاري صاحب محترم تاسو आवाज ودرېدی، आवाज مونږ نشته په بخښنې سره. قاري صاحب محترم په بخښنې سره تاسو بند شو او आवाज مونږ نو اوس आवाज درځي قاري صاحب. د دوی امامان لمني و نه دي پیدا سوي، یعنی د خپل بیبي له لایف نسته لکه سي ولاړل. قاري صاحب محترم هلته د امامانو خبره چې دی وکړه هلته مو आवाز ودرېدی. د دوی امام باقر علیه السلام وایي چې دا 12 امامان چې دي نو د دوی د خپلو پلرونو لمني و نه دي پیدا سوي. نو دا وایي د جبریل علیه السلام د دوی په دې ورانه کې ورپکړي دي بیا دوی پیدا سوي. استغفر الله استغفر الله. دا بیا بله خبره، دا بیا نه وایي اپډیټ ده، دا بیا ورځ بیا یو ورځ بیا په دې باندې مستقلې خبرې درته وکړم. خو لیکن دا د حیرانتیا خبره همدا ده چې د فاطمې رضی الله عنها له ښي طرف نه حسن او حسین پیدا سوي دي، له چپ طرف نه یې زینب او ام کلثوم پیدا سوي دي. استغفر الله. له چپ ورانه او له چپ. دا دین ده. توبه خدای. استغفر الله. لایف خو ای په دې لایف باندې په والله یو عجیب